پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره کله غلی کېدو چې کله به مخامخ خوراک خوښ نه و او ځکه ابو هريره رضی الله عنه وایي او دا حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی وایي ما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم عاب طعاما قط كان اذا اشتهاه اكله وان لم يشتهي سكتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته ما نه دی لیدلی چې هغه په خوراک کې عیبونه راویستي دي که یو خوراک به یې خوښ و جو به یې خوړو که به یې نه و خوښ جو غلی به کېناستو که به یې نه و خوښ نو غلی به کېناستو دا باسي سالن ورته کېږي که نه مالګه وړي او خوند او بیا دې پکې ټماټر زیات کړي دي او بیا دې پکې پیاز ویشتي دي او بیا نه دې زه خوښ شو پرېږده دا مزه نه کوي دا خبرې او بیا د دې نه بله سپکه درته ووایم دا خو کور کې دننه دا ماحول مزه نه کوي چې څوک ورله دعوت ورکړي او دی ورشي او بیا راوځي او بیا په هغه پسې خبرې کوي اب مړی غوښه نه وه او دال یې راویستې اوس خاوند پکې سایلن نه چې درته څه کېښودو که دې خوښ یې ویې خوره که دې نه یې خوښ غلی کښېنه یاره الله دې عزتمند کړي نو صحیح شو هغه به چې داسې پوه شي چې کېدای شي دی صحیح نه موړ دی صحیح شو نو خو بیا دا خبرې کول چې سالن داسې ده او دغه دي او دغه دي بله خبره درته دا وکړم کله نه کله که سړی ښځې ته وویم چې سالن داسې پوخ کړه پاټۍ مه خفه کوه وروسته ورته بیا داسې ووایه هسې وایه یو کار کوه سالن چې پخې مالګه پکې لږه کمه اچوه هسې ورته داسې ووایه او لږ پکې دا ور اچوه لږ دا ور اچوه نو دې سره دی چې دا د درنو خلکو صفت دی لکه اوس سړی ما ته وایي چې ولې زه له ښځې نه یېرېږم دا د یېرېدو خبره نه ده د پهلوانۍ ده د ښځې نه څوک یېرېږي خبره د څه ده د اخلاقو ده خبره د حیا ده خبره د سړیتوب ده چې دومره دې غریب ځان ستړی کړی دی او دا خولې پرې راماتې دي او دومره په مشکل یې پوخ کړی او دومره په مینه یې تاله راوړ نو زه خیر دی که لږ څه کمی به کېږو معاف یې که نه که نه د معافۍ ګنجایش پکې نشته شتي پکې نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده بلکې سبحان الله هغه خو دا طریقه وه دا خو عیب خو پرېږده خو به سره نه بیانوو چې د خوراک کې دا عیب دی چې کور ته به کله راغی که نه عایشه رضی الله عنها وی سحر مانځه نه بعد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات کې و او الله د الله ذکر به کوو د اذکار به وي کافي وخت بعد به کور ته راتلو وایي چې کله به کور ته راغی سم تیار کړي دي سړی وږی شوی سهار مونځ سړی وکړ دومره وخت جومات کې تیر کړ یا رسول الله کور کې خو څه نشته کله به څه نه و او زما وایي هسې زه روژه ده زما هسې څه ده روژه ده داسې دروند انسان هم چې ته لیدلی کور کې څه شتي سم تیار کړي یا رسول الله څه خو نشتي زه ښه ده زما هسې نن روژه ده ځکه چې نفلي روژې دپاره خو ته نیت د سحر نه بعد هم نیت نیوی شي یا نیت جوړولی شي یا نیت کولی شي دا نه چې کور به په سر راواغست د پلانۍ لوره و تا ته پته نه وي چې دې ټیم کې وږی یو دې ټیم کې تږی یو او تاسو داسې او ستا پلار داسې او ستا مور داسې او ستا خاندان داسې د باتور زوی به په کور کې دننه لګیا ښځه به په شرمونو وشه نه نو ته حالاتو ته وګوره کور کې څه نشتي نو دې اوس څه جواب کوي یا ښځه بیماره ده یا ستړې ده نو الله دې په موږ کې دا دروند خوی پیدا کړي